بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ د جرار چینل نه د سټوډیو کورس 3 نمبر ویډیو مینوالو په تیر شوي ویډیو کې منګه سافټویر انسټال کو صرف دغه طریقه کار هم پکې خولو چې سافټویر به څنګه انسټالوي ټرایل ورجن نو مینوالو کله چې سافټویر موږ انسټال کو اډاب CS6 اډاب اډیشن کم CS6 سافټویر هم انسټال کو خو چونکې په سکرین موږ ته رانغو چې هغه سافټویر کوم ځای کې دی نو مینوالو راځئ اوس هغه سافټویر به سکرین ته راولو ډیسکټاپ ته به راولو چې په اسانه موږ کولاوو او بندو نو تاسو به مای کمپیوټر باندې کلیک کړئ ان بعد به تاسو سی فولډر ته لاړ شئ کوم سی لوکل ډیسک دی په هغې کې به بیا 86 ته لاړ شئ اډاب فولډر ته پکې لاړ شئ اډاب اډیشن CS6 د هغې نه بعد به تاسو چې کوم اډاب اډیشن CS6 داسې آیکن دی تاسو ته په سکرین مخامخ ښکاري سوري دې آیکن باندې به رایټ کلیک کې او سین ټو ډیسکټاپ ته به شارټ کټ ولېږئ دا لاړو ډیسکټاپ ته شارټ کټ دا موږ ته په سکرین راوستل موږ به پکې مطلبي کارونه کوو کوم چې زموږ د ضرورت دپاره وي نو اوس به موږ دا سافټویر کولو کو یو څو طریقو سره به انشاءالله خپل اواز پکې ښکلې طریقې سره جوړ کو کتونکو دی خو د 30 دن دپاره په دې کې خو ورځ دوه لګېدې دې کې به خامخا ورځ دوه کمې شوي وي ښه جي ګران کتونکو په دې کې به زه تاسو ته څه وایم چې فایل دی او دا ایډیټ ملټي ټریکس او افیکټس وغیره کوم دي دې ته زموږ حاجت نشته 27 دن دې کې پاتې دي نو کتونکو سمپل بار ته ووایم چې فایل کې چې دی موږ به دې آډیو انپوټ کوو او سیو کولي په دې کې دغه شان د ایډیټ کې مختلف انډو کنټرول زیډ څه لپاره استعمالي کنټرول C او کنټرول X کاپي پیسټ دار څه په دې کېږي ډوپلیکیټ دغه شان د افیکټس خو زموږ دپاره بیا ډېر اهم ټولز دي نو مینوالو راځو به سمپل د ریکارډینګ طرف ته ریکارډینګ به په دې کې څنګه طریقې سره کوو صرف د ریکارډینګ سیټینګ ته به لومبې راشو که تاسو په دې ویو پام باندې کلیک کوئ که ملټي ټریکس باندې کلیک کوئ په دې کې په یو باندې کلیک کړئ دلته به اوکې باندې کلیک کړئ سمپل براشو د آډیو سیټینګ ته کله چې د مایک سیټینګ کې تاسو به سمپل ولګوئ مایک کمپیوټر کې کوم د مایک هول وي لکه د مایک پن وي پلګ وي نو په هغې کې به تاسو ولګوئ د مایک پن سمپل پن وي بیا به اینه بعد تاسو راشئ دې ته چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ په دې ایرو باندې نو د هغې نه بعد به تاسو راشئ آډیو تاسو آډیو هارډویر ته لاړ شئ نو د هغې نه بعد به تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې دې کې څه وایي کله چې تاسو ایرفونز لګېدلي وي مطلب دا یې کمپیوټر ته آوټپوټ سپیکر لګېدلی وي نو هغې دپاره به دلته نشان لګېدلی وي کله چې تاسو بل سپیکر سلیکټ کوئ نو هغې دپاره به دا وي نو اوس مینوالو په دې کې لګېدلی دی مایک سمپل به راشو موږ د مایک طرف ته نو دې لپاره لګېدلی دی مایک چې کوم انپوټ اواز ورته راځي نو هغه دا دی تاسو وګورئ مایکروفون ورته لګېدلی مایکروفون کوم چې مایک ورته موږ وایو وړیکې شان مایک وي هغه کوم چې ایرفون په استعمالیږي غوږونو دپاره چې کوم موږ استعمالو تصویر کې تاسو ته ښایم دا مایک دی او دا چې دا سپیکر دی نو دا آلریډي د دې سیټینګ صحیح دی که دا صحیح نه وي تاسو په دې باندې لومبې په مایک په دې باندې کلیک کړئ که تاسو چېرته بل ځای کې پن لګولي اوس زه په دې کې بیا یو بل پن لګوم سوري مې سره لږ غونته ویټ تاسو به کوئ زه بل پن لګوم چې بل آپشن راشي تاسو ته به خپله پته ولګي چې دې کې څه ولګېده او څه نه دي لګېدلی صحیح شو ګرانو کتونکو په کمپیوټر کې د مایک دپاره دوه ځایونه وي یو سی پی او کې مخې ته وي چې د مایک آیکن یې ورته جوړ کړي او بل ته یو ایرو جوړ کړي چې دې ته به آواز رینټر کېږي اوس ګرانو کتونکو موږ ګورو دلته دوه لاینو راغه دا لاین ان دی په دې باندې هم آواز رینټر کېږي خو دې ته به کم مایک لګوئ دې ته به کم چې امپلیفایر والا مایک وي یعنې د
سپیکر والا مایک به دې ته لګوئ غټ مایکونه. کله چې مایکروفون ایرفون والا مایک تاسو لګوئ نو هغه به په دې لاندې مخې ته سیسټم کې ولګوئ او په دې لاندې به سلیکټ کړئ نو ستاسو اواز به ریکارډینګ کیږي. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کې لاین ان به تاسو نه لګوئ. دا به انشاءالله زه وروستو ډسکس کوم ستاسو لپاره د ډبل مایک دپاره، خو په دې ته فلحال ستاسو حاجت نشته. اوس به اواز نه ریکارډ کیږي. کله چې تاسو په دې باندې دا آپشن راغلی وي، دا آپشن ځکه راغلی چې زه مایک ریکارډینګ کومه کمپیوټر سیسټم ریکارډینګ دی نو دا خو زه نشم لرکولی که دا ما لرکو زما اواز بیا نه ریکارډ کیږي. تاسو به په دې باندې کلیک کوئ او په دې به اوکې ولګوئ. کله چې تاسو سپیکر چینج کوئ را چینج کوئ دلته به نور آپشن هم راغلي ستاسو ته بل آپشن اوس راولو. کله چې زه ایرفون والا مایک ولګوم کمپیوټر کې مخې ته سی پی او کې دوه ځایونه وي، یو د سپیکر دپاره یعنی د هینډ فری دپاره وي او بل چې وي نو هغه د مایک دپاره وي. اوس ما هغه مخې ته دواړه پلګونه هغه کې یو کې ما سپیکر لګولو یعنی ایرفونز او بل کې مې مایک لګولې دې ته ډبل آپشن راغلی. که دې ته واړو ما نو بیا به زما اواز چې کوم د دې سافټویر اواز دی هغه به زما غوږونو ته راځي. اوس آوټ سپیکر ته روان دی. په دې به سمپل اوکې کلیک کوو. زموږ د مایک سیسټم برابر شو. دا به موږ څنګه چک کوو چې آیا زموږ د مایک سیسټم برابر دی که نه برابر. اوس تاسو ګورئ زه به سمپل په دې آر باندې کلیک کوم. که دلته چېرته ویوز برابر شروع شو دلته کې نو زما مایک سیسټم صحیح دی. تاسو کتل ګورئ زما آواز هلته سکرین ریکارډینګ هم شروع دی سافټویر کې او بل زما آواز دلته کې هم ریکارډینګ کیږي. که دلته زه په دې باندې کلیک کوم نو مینوال اوس به په دې کې خیر سمپل ساده ریکارډینګ وکړو او انشاءالله پر روان ویډیو کې به بیا د دې نور افیکټس به دې ته څنګه را انپوټ کوو یعنی نور پلګین د دې دپاره چې اواز زموږ خوږ شي، اواز کې زموږ ایکو، اواز کې زموږ کورس، نو دغه افیکټس به انشاءالله دې ته نور را انټر کوو او په هغې به بیا نور اواز جوړو. نو اوس په دې سمپل ریکارډینګ خو اسانه طریقه ده. هر ځای کې چې داسې آیکن وي دا به د ریکارډینګ دپاره وي. په شفت پلس سپیس باندې هم به ریکارډینګ شروع کیږي او تاسو په دې باندې په موس باندې کلیک هم لګولی شئ. اوس زه سمپل ریکارډینګ کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو لیدل ریکارډینګ وشو بالکل تاسو ته مخامخ کاري ښه برابر ویوز جوړ شو د ریکارډینګ زه تاسو ته پلیم کوم نو تاسو به وومرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو به ریکارډینګ ته ګورئ. ریکارډینګ کې به صرف د دې خبرې خیال ساتئ چې تاسو کله مایک آواز تاسو چېرته شور نه وي او دا ویوز سیوا نه وي کم وي. مطلب تاسو سمپل خبره پکې دا ده که تاسو دې ته خیال وکړئ که نه زما د مایک کې هم څه لږ لږ شور راځي. دې خوا تاسو دې ته خیال وکړئ د دې سرې لکیر نه دې طرف ته کم واړه ویوز جوړیږي دا به زیات نه جوړوي چې دا څومره کمی ستاسو اواز به صفا راځي. کله چې دا ویوز جوړیږي نو ستاسو اواز کې به الډي شور وي. بیا د دې لپاره به انشاءالله پر روان ویډیو کې زه درته یو بله خبره هم کوم، یو بل طریقه به درته ښیم چې دا ویوز راځي دا به څنګه ختموي. دا اوس معمولي دا هېڅ خبره نه ده. دا په یو افیکټس باندې هم ختمیږي خو د افیکټس نه علاوه به دا چې کله ډېر زیات یا په افیکټس نه ختمیږي بیا په اواز هم اثر غورځوي. نو دپاره بیا هم سمپل یو اسانه طریقه ده هم به درته وښیم. نو را روان ویډیو پورې مال اجازت راکړئ. که چا زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو په دې سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ د دې دپاره چې ستاسو نور ملګري هم د دې نه لږه پیدا واخلي او انشاءالله یو څو ویډیوګانو کې به هم خپل کورس کمپلیټ کړو. د نه بعد به بیا زموږ د ویډیو کورس وي، ویډیو بیا فوټو تصویر او ان علاوه بیا زموږ د یوټیوب کورس شروع کیږي. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په دې بل نشان باندې هم کلیک کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. اوس درنه زه اجازت غواړم د الله په امان.